سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې په الماني ژبه باندې درې مهمې جملې جوړوم. ټولې هغه جملې دي چې موږ ورسره روزمره ژوند کې ملاویږو، مخامخ کېږو ورسره. راځئ چې درې جملې زده کړو. دوستانو، کله چې موږ چاته وایو زه بخښنه غواړم، دا جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو es tut mir leid، یعنې زه بخښنه غواړم. او چې موږ ورته وایو دا کار ما وکړ، یعنې دا ما وکړه، نو دا جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو Ich habe es getan. Ich habe es getan. تیره شوې زمانه ده، مطلب چې دا کار ما کړی ده یا کومه غلطي شوې وي. او چې موږ ورته وایو چې دا زما تېروتنه ده، یعنې زما غلطي ده، موږ خپله غلطي منو، نو بیا دا جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو Es ist meine Schuld. Es ist meine Schuld. وای دا زما تېروتنه یعنې غلطي ده. دوستانو، شول وای غلطي ته یعنې تېروتنې ته.